تبداتیانو تختولی دی خوبنا سلفی دعوت کړه د قرآن او سنت سلفی دعوت کړه د قرآن او سنت د بدعت یانو تختولی دی خوبنا سلفی دعوت کړه د قرآن او سنت سلفی دعوت کړه د قرآن پنځشتم تبه د بول ما یوکل لحم سره سکه د اوخانو میتیز استاسو په نسبت دی هغه پاکي نه دي او ته چې د شفا معلومولو درې طریقې دي نقل او عقل او طب او حال دا چې هغه کې شفا د اوخانو په میتیزو کې شفا دا په نقل کې ثابته ده په حدیثو کې راغلي ده په ځخیر ته حدیث نه مانی نو د طب نه انکار نشي کولای په طب سره ثابته ده چې د اوخانو په میتیزو کې شفا ده بلکې د بعضو انواع د کانسر بیماریانو شفا هم پکې ده نه دلته خو په طب سره په هغه کې شفا ثابته ده او په حدیث کې ثابته ده او دا میتیز استاسو په نسبت دی هغه پاکي نه دي نو اوس خې دغه شرطونه لاړ دوړه شو کنه دې سر وسکه نه دا کته منی او کته نه منی کته خوشحالي او که خپکیږي جاړي او که خاندي د اوخانو د میتیزو باندې استاسو دغه عبارت مطابق قران لیکل جایز دي نو دې سره به وسکه شپږشتم د دنیا دروغجن انسان ته لم ينقل معنی فلم يعلم سره د دنیا د لغت ټول کتابونه لټ پلټ کا تا د چرنج ته دا معنی پیدا کا د لم ينقل معنی فلم يعلم سره ته پیدا کا د لغت کتابونه تخم دا یو دروغ په لغت باندې دروغ پاتې وغدي ویل تورات نه شروع کړی دا نه وشتم د غیور و غیور مسلمانان دا غیور د غیور دام صحیح کا اتشتم دا مساوات و مساوات محترم و دا خطاګان چې کوم دي دا ته دي هغه کلیپ کې صرف دي چې کوم زما په سوال لسم کلیپ باندې دا اعتراض کړی دی نور خدا د خطاګانو ماشین دی دا صرف د دې کلیپ خبرې دي غرض دا ته مساوات و مساوات دا په فتحې د مصر دی مساوات دی نهشتم ستاد مدرسې نوم دارالعلوم زبیریه ده دا دغه سی ویلي دي ستاد خپل خلی اقرار کچرته دغه سی وی حقیقت کې دا به خطا ده الزبیریه کا الف لام په داخل غزکا دارالعلوم مضاف مضاف الیه دغه معرفه ده اگر کته ستا اشکال په مضاف مضاف الیه کې دغه ته نه پیژني او عجب ده د کتاب نوم دی خطا د مدرسې نوم دی خطا او یې نابغه دیرشم دا فضا و فضا او حال دا لغت کتابونه وګوره دا فضا ده فضا و نور یو دیرشم دا وایي چې معقولاتو کې تقلید جائز نه دی او به وایي الحمدلله د سری کې دی الحمدلله د سری کې دی او تصدیقاتو کې دی او شرطیاتو کې دی د سلم اگر که تشه دعوی کړی دا عبارتونه ولا نه دي ذکر کړي غرض می دا دی چې ته ولې تقلید کې الحمدلله او دا غینور دو دیرشتم عجب دا ما ته وایي تراشه زدا د سلم شروع کوم اې دا الله بنده ته ما ته سلم شروع کې او ته دا نومي خطا وایي دا سلم نه دا سلم دی سلم سره به نوم صحیح نشي ویل دا به بل د باب کوي چې زیات ویم او عجب دا ما د شدونه دا من کړه شدونه به زینه وي کوم ځکه چې شدونه نه الته به دا شدونه وي و دم او چې کوم ځکه شدوي الته نه وي دلته سلم دا چې کوم د دې کې شد دا سلم وي دا د سلم وي نه ولې ته نوم صحیح کا به رست خلکو ته د باب کو چې زیات صحیح کوم او دا لفظ په قران کې مراغله زدي تایرانی مچ دا اکثر بعضی لفظونه هغه قران کې وي او دای خطا وي سوره انعام 15 آیات کې وي او سلما فی السماء فتاتيهم بآیه د دې معلومیږي چې تبع اتم سلم وي دا لوی خطاګانی سوړي خطاګانی دي د الله بنده دا صحیح کا درې دیشتم دا عجب دا دواب کلمات وایي چې سلم تصدیقات وګوره سلم شرطیات وګوره او حال دا د تصدیقات د شرطیات نه جدا شي نه د الله بنده صرف دا چې دا دیوبندی منهج کې دغه سوال کېږي جدا جدا لوستل کېږي اول د مفهومه پورې لوستل کېږي او دویم بیا تصدیقات او دریم بیا شرطیات نو شرطیات یو فصل له تصدیقاتونه استاد خبرې نشي معلومیږي لکه چې ته ګمان کې دا بیل شی دی څلور دیشتم دا ځان ته اهل سنت والجماعت وي او حال دا چې دا د سنت دشمن دی بلکې مبتدع دی بدعي عقیده لري د کلامیانو عقیده لري پنځه دیرشم دا وسر والجماعت هم زیاتی اهل السنت والجماعت او حال دا چې ته خو افتراق کلمن وي صرف او صرف د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید شخصي ته دعوت ورکي هغه خو د دین د علماونو یو عالم ایتاسو امام شافعي رحمه الله ته جاهل لفظ نه استعمال کړي ایتاسو کتابونه کې د سنشته چې امام شافعي به پیدا کیږي په یو نیم سل کې او د ابلیس نه هغه ډیر بدترین وي دا تاسو کتابونه کې نشته د ځان نه حدیث جوړ کړي دي ایا دا به جماعت معنی کې دا به افتراق وي ام دغه رنګي ایا تاسو عالمګری نه دي کړي چې مذهب شافعي مذهب ولا تولور خور نه ورکه وایي کې اهل کتاب دي ام دغه رنګي تاسو عالمګری نه دي کړي چې
د مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله نه چې څوک اوړي هغې ته به تعزیر ورکولی شي، دوری به ورکولی شي. ایا نو دا د والجماعت معنی دا وي او که دا د افتراق معنی ده؟ ظالمه د الله نه ویرېږه. په دغې نومونو باندې مسلمانان مه دوکه کوه، مسلمانانو مالونه په دغې باندې مه خوره. کټاس بدعتي ته کټاس، خاص کر د امام ابو حنیفه رحمه الله په عقیده کې دشمني. دی وخت کې ځان له د وړو پوزه جوړه کړې وه چې لکه موږ خو امام صاحب پسې په عقیده کې م روان دي، ځکه ابو منصور الماتوریدي چې دی هغې عقیده پسې موږ روان یو، خو هغه فهم راغستی دی کوم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله و. هغه ولې موږ بیان کړو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په عقیده کې او د ابو منصور الماتوریدي هغې په عقیده کې اسمان او ځمکې فرق دی، یو بل سره اور او اوبه دي. شپږ دېرشم دا نجاست وایي، نجاست دا نجاست دی د الله بنده، علم دپاره دا غټې خطاګانې دي. اته دېرش د ویلي دي چې د فقې په هره مسله کې ستاسو شک وي نو را میدان ته شئ. ظالمه د الله بنده شک خو استوا د طرفینو ته ویلی شي، زمونږ شک نه دی بلکې زمونږ یقین دی او عقیده ده په بطلان ستا د مذهب باندې. ته لاړ شه کتابونه وګوره، مصنف وګوره د ابن ابي شیبه، هغه مستقل کتاب لګولی، کتاب الرد على ابي حنیفه رحمه الله، او یو سلو شل مسلې ذکر کړي دي، یو سلو شل احادیث چې په هغې کې صراحتا خلاف د حدیث کړی دی. ځنه مونږ ته خو به وکتورین وي، لا مذهب به راته وي، ته به د هغې نه څه جواب وکړي. لاړ شه د مصنف د ابن ابي شیبه نه ته جواب وکړه، دغه یو سلو شل مسلې او یو سلو شل احادیث چې ذکر کړي دي چې تاسو د هغې صراحتا خلاف کړی دی، هغې جواب وکړه که نه دی. همدغه رنګې امام ابو حنیفه رحمه الله د امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې هغه کتاب الحیل کې به تاسو رد نه دی کړی، لاړ شه د امام بخاري نه جواب وکړه. همدغه رنګې امام شافعي رحمه الله په کتاب الام کې هغه رد نه دی کړی، کتاب الرد على محمد ابن الحسن الشیباني. نو دغه د دین لوی لوی امامان دغه یو څو مې ذکر کړه، هغه سوونو کاله مخکې په تاسو باندې کتابونه لیکلي دي او ردونه په تاسو باندې کړي دي. نو که نرې په هغې باندې رد وکړه او که دغه مسلو کې زمونږ شک وي نو بیا صحیح ده، زمونږ یقین دی ځکه دومره لوی لوی علماو هغه رد کړی دی په تاسو باندې په هغه وخت کې. نو دغه د وکتوري او د مذهب او دا القاب دا خو به موږ ته وي، نه نرشه هغې ته به څه ووسو. نهه دېرش کومې حوالې چې دا په حمدالله ورکړي دي او په سلم دې ورکړي دي دغه ټولې ثابت کړه. څلوېښت رعفه د ما صحیح کړی دی، ته نرشه د دې جواب وکړه په ځای د کنځلو باندې. یو څلوېښت بدم دې اوسم غلط دی، دا بدم ته وی، دا بدم دی، دا صحیح کړه ځکه دا هم په قرآن کې استعمال شوی لفظ دی او چې قرآن کې خطا وي نو دا ښه نه ده. دو څلوېښت تا ویلې چې لکه مساوات فی المفردات او مساوات فی الجمل، مساوات فی المفردات څه جدا مستقل شی نه دی. همدغه ما صدق علیه د احدهما ما صدق علیه د آخر وي، همدغه په جملو کې وي چې یوه جمله په چا باندې صادقه شي یا بله بې صادقېږي. مثلا هذا الشیء ناطق او هذا الشیء انسان، نو دا یوه جمله چې چا باندې صادقه شي ما صدق علیه د هذا الشیء انسان، دا ما صدق علیه د هذا الشیء ناطق وي، نو دا خو یو شی دی. همدغه څه په مساوات فی الجمل کې وي، دومره ده چې هلته ما صدق علیه هلته په مفرد باندې صادقېږي او دلته په جمل باندې صادقېږي. او بیا ته مساوات هم نشي صحیح ویلی، دا مساوات مساوات ته وی تا ول دا صحیح که. درې څلوېښتم د باب یې کړی دی چې راشه په مساوات کې ته یوه ګنټه هغه زه تحقیق وکړم. د الله بنده بالکل یې ته کولی شي، یو ګنټه نو ته لسم کولی شي، یو ځل به حرف الاستثناء په مقدم داخلې او بیا به په نقیض د مقدم داخلې، کله به قیاس سم جوړه او کله بیا الټه کې، یو ورځ به شد په میم باندې داخلې بله ورځ بیا په دال باندې داخلې. د ته یوه نه لس ګنټې هم کولی شي چې دغسې ستا حال وي. او عجبه دا ده د یو کتاب حواله هم نه ده پېښ کړې، هسې یو هوا جنګولې ده، د باب یې کړی دی. څلور څلوېښتم دې ته ما یو مثال ذکر کړی و چې دغسې عبارت به تذوق یم چې قید به پکې وي، ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، دا نو د ذکر کړی چې دا بعینه د هغې په شانې یو مثال لته دی پکې، دا یو مقدم دی پکې اوس جوړ کړه. دې ظالمان ته کنځلې کړي دي او بیا ویلي چې دلته خو دا قید چې کوم دی دا خو په اتفاق د مفسرینو سره دا اتفاقي دی. ای ظالمه وایي وام دی کوم ځای او ډب دی کوم ځای کوي، ما تا نه دا تپوس نه دی کړی چې دا قید اتفاقي دی او که اختلافي دی، دا خو هر چا ته معلومه ده، د الله بنده ټولو مفسرینو لیکلی، ته په تفسیر څه پوهېږي. ما درته ویلي دي چې بعینه هم دغه مثال دی، هلته یې منې او دلته یې نه منې. پنځه څلوېښتم دې څه ویلي دي چې مذهب حنفي د قرآن د نصوصو سره او د حدیث سره ډېر محتاط دی، ډېر محتاط. د دوی به څنګه داسې دا مسله وکړي؟ د الله بنده ستاسو احتیاط عالم ته معلوم دی، نمر په لاس نشي پټولی، ستاسو اصولو کې نشته. امام کرخي نه دي لیکلي په خپلو اصولو کې کل نص خالف مذهبنا فهو اما مؤول او منسوخ، هر هغه نص
هر د قرآن آیات او که حدیث وي چې زمونږ د مذهب خلاف وي دغه کې به یا تاویل کوو یا به منسوخ کوو. آیا احتیاط بدای، آیا ادب بدای، احترام بدای چې هر آیات د مذهب خلاف راته هغه کې به یا تاویل کوو یا به منسوخ کوو. دې ته ستاسو احتیاط وي. ستاسو محمود الحسن په تقریر د ترمذي 40 صفحه کې نه دی ویلي والحق والانصاف ان الترجيح للشافعي في هذه المساله. وي حق او انصاف دا د چې په دې مسله کې امام شافعي رحمه الله په حق د ذکر دلیل وسره دی. لکه نو په تاسو څه بلا لګېدلې دلیل ولې نه منئ؟ لکه قرآن او حدیث خو هغه د اهل حدیثو لپاره دی. دا به مطلبي وي ونحن مقلدون يجب علينا تقليد امامنا ابي حنيفه رحمه الله. اي نو احتیاط بس تاسو دای چې حق هغه دی، لیکن د امام صاحب د وجنه ز صریح حدیث پرېدمه ابو بل رب باندې روانما وای دا مونږ ډیر محتاطي د قرآن او د حدیث سره. دا مې یو دوه مثال ته ذکر کړل په دې باب کې نه نوځم ځکه چې دا اوږده مسله ده. شپږ څلوېښتم بار ویلې چې لعنة الله على الكاذبين او دلته دا خطا وایي کاذبین دا زی وایي. دلته ما ویلي دي چې ستا په ژبه کې د زا او د زال هغه فرق نشته دی، هغه ځای پکې نشته دی، ټول زی وایي. دا وایي لعنة الله على الكاذبين. د الله باندې دا صحیح که دا د الله کتاب دی. کومه حلقه د قرآن کې کېنه او دا صحیح که دا ذال دا زی نه ده چې على الكاذبين. څو ځای ویلې ټول کاذبین او کاذبین وایي. مخکې د دې نه چې غټې مسلې کې غټو خبرو ته راتانګي تاول د قرآن ناظره صحیح که وصلوېښتم دا وایي ولم ينقلوا او حال دا چې دا لم دا د حروف جازمه او جزم کلمې ته ورکوي. دلته ولم ينقل پکار دی، ولم ينقلوا مو یو دا خو وړې خبرې د وړو کتابونو. اتصلوېښتم دا وایي چې په هره د فقه مسلې کې زه تیار یم چې تاسو ما سره هغه دغه وکړئ، مناظره وکړئ او چې هره مسله کې تاسو د اشکال وي. ولې ته ودی دا زما خبرې ته نه اوري، د اول سره دا تلیفونه ته نه اوري، دا ټول ستا په خلاف دي که نه؟ ستا په فقه باندې رد دی که نه؟ دې جواب ته ولې نه کوې؟ خاص عوامو ته سترګو کې هغه رنګ اچوي او عام اعتراضات او جوابات داسې کې خاص کر چیلنجونه چې ما شروع کړي دي. 78 ویلي دي چې دا فارس شعر د هفته کې یو اعتراض جوړ کړو او کبیت العنکبوت د الله بنده. اول تا ته څه پته ده چې زه په هفته کې ایله یو جوړوم؟ ته په غیب باندې پوهېږي؟ دومره عالمي دروغ وی. دویم دا ده چې ته دومره شی نه چې تا باندې مونږ ټول وخت خراب کړو. ستا په شانې وزګار نه چې ټوله ورځ دې شیانو ته ناستي او دا کار کوو. ستا په شانې که کرو باندې مونږ خپل قیمتي وخت نه ضایع کوو. لیکن دغه وجه ده چې دجل کې عوامو ته هغه ضعیفه حدیث ترې اخیستي او سندونو درځا دي خېږي، عوامو ته شبهات جوړوي. دغې د وجې نه نور خو ستا په خبرو باندې هر څوک پوهېږي چې ټول دروغ وي او هسې دوړه دباب دي خېږي. او بله دا ده چې دا مونږ خپل ترتیب برابر کړی دی. صرف جمعې ورځ ته ته ټوله هفته باندې زړه به دې شین شي لګیا وي مونږ چې د یو ګزار د جمعې په شپه باندې درکو، بس د بلې جمعې پورې م د لملا ماته کړي د الله په فضل سره. 9 دا وایي چې د کبیت العنکبوت دی. نو ته خپله فیصله وکړه، عوام نور خلک خلاصه کې ستا دلایل مسایل د بیت العنکبوت په شان دي او که نه زما دي. 2 میاشتې بعد یو اعتراض وکړو ځان دې په شرمونو پکې وشرموه. اعتراض داسې دا چې ستا دا 12 اعتراض وي نو ما به دې شپېته جوابه کولې. 50 دا وایي بېته خبره کوي چې هلکه زما چلنج دی، بېته وایي تاسو ته پته لګېږي چې دی نه شي حاضرېدلی. تا ته څنګه پته لګېږي چې دا ټولو خلکو ته اوس پته ولګېده چې دی نه شي حاضرېدلی؟ ته په غیبه باندې پوهېږي. او آیا کوم میدان اهل الحدیث هغه تښتېدلي دي؟ آخر چې ستاسو لار ورکه شي یا په کوټو نه وځئ او یا تمانچې پسې بیا راوباسئ ظالمانو. یو 50 دې چې کوم اعتراض کړی او د منۍ په باره کې د وینې په باره کې هغه ما په 3 طریقو سره جواب کړی و، نقص اجمالي سره او په طریقې د منع سره او په طریقې د معارضې سره. او دا نر د هغې په مقابل کې وایي چې لکه ستاسو په نسبت هغه جایز دي. دا جواب دی، نرسه جواب وکړه او بیا وایي چې پلانکي دې لیکلي دي. اول خو دا دی چې تا د ښه پته ده زموږ منهج قرآن او حدیث دی، اجماع او اصول دي خو هغه مستنبط دي د هغې نه. د موږ خپل ځان هم په قرآن او حدیث باندې تلو، زموږ منهج هغه دی، خپل عالم هم په قرآن او حدیث باندې تلو. که زموږ یو عالم یو خبره یو مسله د قرآن او حدیث خلاف وکړي سره د احترام نه هغه ول نه منو. دې وجې نه دا چې کومه مسله ذکر کوي چې دی په فقه کې دا دي هغه په موږ باندې حجت نه دی. ځکه کومه خبره چې زموږ د علماو د قرآن او حدیث خلاف وي هغه اول موږ اول نه منو، نه ته بیا ما منې ولې هغه دغه کې چسپان کې. دا اعتراض خو په تا باندې راځي چې دا د تقلید دا د ذلت رسۍ دی په ځان کې اچولی دی، ځان دې خپله تړلی دی. 52 تا دغه ما څو مثاله درکړه چې ستا په نسبت باندې د پوزې دا ګندګي پاکه ده، آیا ته دې باندې قرآن لیکل جایز ګڼې؟ 53 د خرې په ستاسو په نسبت باندې هغه پاک دي، په هغې باندې قرآن ته جایز ګڼې؟ 54 ستاسو په نسبت باندې هم بلکې په اتفاق سره د امت سره د انسان ذکر اندام چې کوم دی دا پاک دی، آیا دا قرآن د پاسه یې خوستلی شي؟ 55 د زنانه د فرج رطوبت چې کوم دی هغه ستاسو په نسبت باندې پاک دی، آیا په دې باندې قرآن وسته لیکلی شي؟ 56
خاوره پاکه ده ستا په نسبت باندې ټول امت په نسبت باندې هغه پاکه ده دا په قرآن باندې اچولی شي چې بیلچه په قرآن باندې د پاسه واړی. 50 ته وایې چې ستاسو اصول صرف قرآن او حدیث دی، اجماع او قیاس تاسو نه منئ. دا دروغ بار درته ما ویلي دي. قرآن او حدیث دا زموږ اصول دي، اصل دی، لیکن اجماع او قیاس نه موږ منکر نه یو، بلکې هغه منو، هغه د دین مستنبط ده. کومه چې صحیح اجماع ده او صحیح قیاس دی هغه منو. ته لاړ شه رجوع وکړه اعلام الموقعین د ابن قیم رحمه الله هغه وګوره، او کوم یو عالم چې وایي چې لکه دا قیاس دا حجت نه دی، هغه شخصي نظر دی. لکه مخکې ته ما ویله هر هغه نظر که هغه زموږ پلار وي، ورور وي، مشر وي، کشر وي، قرآن او حدیث نه خلاف وي، هغه اول ولا موږ نه منو، هغه په موږ باندې حجت نه دی. 58 ته وایي چې لکه مرقات او فلان او سلم او دا د مقلدینو کتابونه دي او مسکین مذهب دی، لاړ شه خپل مذهب نه کتابونه راته پیش کا. اول خدا دی چې دا د فخر فن نه دی منطقو، دویم دا دی ولې دا تاسو څه خپله کارخانه کې جوړ کړي دي، تاسو خپله د بل چا نه راغستي دي. دا منطق دا د یونان نه راغلی دی، مغه فارابي او بیا وروسته ابن سینا دی وغیره هغه تهذیب کړی دی. مرقات اول سره وګوره هغې کې لیکلي دي. نه د منطق واضعین چې کوم دي هغه خو امام ابو حنیفه رحمه الله نه احناف دي. دا ستاسو خپل کتابونه دي، په دې باندې خوشحالي مه کوه. 59 تا چې کوم چیلنج را کړی دی چې ته خپل نوم ماته صحیح کا، شیخ ابو یوسف ما ته ویله ولو که هغه ما لیکلی هم نه دی خو بیا مې هم درته صحیح کړ. 10,000 روپۍ د چیلنج ورکړی دی، لاړ شه دغه 10,000 روپۍ هغه اوس اول حواله که د کومو مدرسو او جوماتونو لیټرینونه چې خراب وي په هغې بیا ولګئ ملګري، ځکه دغه د سقاطونو پیسې دي هغه د خوراک نه دي. اول دغه حواله که. 80 خپل نوم دې راته صحیح که، خپل شیخ دې اوس صحیح که. ما خو 80 ویلي خو یو څو به پې اضافه هم کمه. یو 80 دا دی حقاني دې صحیح که، دا الحقاني ولیکه. 2 دا دی چې ته د خپل کتاب نوم صحیح که. هلته د موصوف او د صفت منځ کې مطابقت پکې نشته، 2 خطاګانې لیکلي دي او مضاف الیه ته د جر نه دی ورکړی. او که یا نشي صحیح کولی په چا چې د خرڅونو ورته ویو چې دلته دا په قلم باندې صحیح کوي. 3 دا واوره چې دا د 14 جواب دی، څه وکړو ځان دې پکې نور هم ستا وشرمو، که ته نرې دې نورو جواب وکړه. دا کوم ردونه چې ما کړي دي که چېرته ما خطا کړي نه دا صحیح که، او که نه نو د دې نه تعالی بل د ذلت خبره نشته دی. 4 دا واوره چې کله رد کې داسې رد کوه، رد دې ته وایي دا چې ټول کلیک یوه خبره راونیسي او خوبونه پکې وي، د الله په فضل سره داسې ردې شي بیا کانګل له پکې در ولم چې واپس ستا وس نه کېږي بیا. دا ستا د 1200 اعتراضاتو هغه 4 وجې وي. نو اوس ستا خبرې که بیت العنکبوت دی او که زما دي، او اخره کې دا خبره هم ورسره واوره ته چې په دې کتاب کې ډېره حوالې ورکړې چې لږه خلکو ته پته ولګېږي سړي سره دومره معلومات دي. ستا دا کتاب ما لیدلی هم نه دی، لیکن حوالو نه معلومېږي چې ستا کتاب مرکب دی د 2 کتابونه. اساسي مراجع ستا 2 دي، یو شرح معاني الاثار د طحاوي او دویم مصنف د ابن ابي شیبه. ستا کتاب د دغې نه مرکب دی او عجبه دا د 2 نومونه خطا وي. دا ډېره تعجب خبره ده. طحاوي ته طحاوي وي او مصنف ته مصنف وي.